خو ډېر زه دریاب څنګه معاف کړم؟ ستاسو به هیر وي خو زما لا هیر نه دي. عظمت علي ما عزیز سره لاس کړی دی او ته خپل پلار بې لوظه کول غواړې. خو ډېډ دا امتحان به ما ته ډېر ګران پرېوځي. دا د ظاهرو ګوډ به موږ ټولو له تېرول پکار وي. ټیک ده ډېډ چې څنګه ستاسو خوښوي. سارا بچې دا لیټر دی کتلی؟ ډېډ دا خو زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ زیری دی. او بچې موږ دپاره خو ډېره د فخر خبره ده. خو د څه نه یارېږم او به بیا وشي. خلکو ته به بیا په ګوتو شو. اوهو ډېډ موږ به پې ځان ناغرضه کړو که نه؟ او ګورو راحتلي ذریعه ما رضا کړی دی، خو د دم یو شرط دی. شرط؟ د څه شرط؟ راحت علي صاحب زموږ شرط دا دی چې موږ د زرغونې په نوم باندې یو حال جوړول غواړو. زما یو معذوره پلار دی، زه یم چې د دې حال افتتاح د هغه په لاس وشي. دا خو څه دومره ګرانه خبره نه ده، د هغې په لاس به وشي. راحت علي صاحب زما والد صاحب په سترګو ړوند دی او په لاسو خپو باندې شل دی. زما مور زه لوی کړی دی، زما پالنه یې کړې ده، په ما یې سبق ویلی دی. ما په پوره ژوند کې د خپل پلار د لاس یو نوړی نه ده خوړلی. راحت علي صاحب زه غواړم چې زما دغه معذوره پلار دې موقع له تاسو راولي. بلکل بلکل چې کله تاسو وایئ زه به در سره لاړ شم. راځئ 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 راځئ. د دې عیني په شا زما پلار دی. تاسو اکثر ملاقات وکړئ. زه راځم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مېلمنو، ما د احساس ته چې تاسو به تنګ شوي یې، خو د پروګرام د لیټ کېدو وجه دا ده چې زموږ مشر مېلمه لا تشریف نه دی راوړی. او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا مشر مېلمه زما معذوره پلار ده، او کېدای شي د هغه خپل معذورتیا د وجې نه دلته رانه شي او په دې پروګرام کې شریک نشي. خو به هر حال موږ به انشاءالله د خپل پروګرام جاري ساتو. د کمیټې د فیصلې تر مخه د دې دستوري پرانسته به زما مور بیبي کوي. راحت علي صاحب تاسو دا ولې؟ ذریعه تاسو سره لاس کړی و
چې د دې حال افتتاح وه د هغه معذوره پلار کوي زه راورسېدمه څنګه راورسېدمه خو ما خپل زوی زریاب تاسو ته ویلوزه نه کړو زریابه وګوره که نه تا ویلي و چې ستا پلار معذوره دی تا صحیح ویلي دا خو شو یوه اکسیډنټ شو او زما سترګې لاندې شوې تا خو شو نوره زه د خپله څېره په دې آینه کې کتل نه غواړم